امیر المؤمنین ته مبارکي وایم او افغانانو ته ټولو ته مبارکي وایم. ولې داسې ولس ده دا د موږ ولس ده. پیاوړي اوسئ چې تل مدام دا ورځ ولمانځئ ځکه چې دا د موږ خپل ورځ ده او د دې ورځې اړتیا لرو موږ تاسې. افغانستان بله ورځ نه غواړي یوازې دا یوه د ازادۍ ورځ غواړي. زه غواړم چې لاړ شم په تېښته بریالی شم. خپل د کارمندانو نه دا ارزو لرم چې دوی دا د ما چپلکې راته راوړي. طالبانو ما ته دومره وخت رانه کوي چې زه دلته پاتې سم. ما سره ډار زیات و. زه د ډېره زیاته ډار لټلی یم.